امام غزالی رحمت الله علیه بل یو واقعیا به کوم ذکر کړی دا مختصر الفاظو کې راته هغه وایم. یو کس بازار ته لاړ غلامان یې غوښتو، یو مضبوط غلام یې وموند، خوښ شو وی په څو دی په دوره باندې دی خو یو عیب پکې دی ورونو چې کله کمسیس خرڅوي په کمسیس کې عیب دا بیانوي ګورې ښه دې سره بیع ته نقصان رسي چې کله ته عیب نه بیانې عیب پټې. نن موږ پی خرڅو په دکان کې او عیب پکې موږ یې وایو نه اوبه پکې چا چولې او څوک دا کیمیکلو نه راغي په ټول کلي کې به راته صحیح پیچه ته میلاو نه شي کم کوس پکې دا نه وایو چې ټول کره سیز نه میلاویږي په هر سیز کې دوکه ده تاوان دی نقصان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بازار ته لاړو غنم خرڅېدو نبی علیہ د پاسه سم ښکلي نبی علیہ السلام چې ورته لاس وردن نه کو لامدې ترې نه راویستو نبی علیہ السلام وی دا ولې وی جي باران پې شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی باران خو د پاسه کېږي دا خو د لاندې دي دا څنګه لامدې شوي دي. بیا نبی علیہ السلام وفرمایل من غش فلیس منا چا چې زما د مسلمان رور سره دوکه وکړه دا ګورې زمانه نه دی دوکې چرته ونه کوي. ګورې په خپلو څیزونو کې دکاندارانو ته وایم خصوصي د پاڼې سره چې د غټه پاڼه میلاو نه کوي ډېر پکې داسې کي صحیح وړو سره چې د تور وړه میلاو نه کوي دننه او بیا په غټ قیمت باندې خرڅوي خفه کېږو به نه ډېر پکې داسې بار ښکلی مرسي بیا دننه بیا هغه دا لبي کي. الله دې موږ له دوکو نه وساتي. من غش فلیس منا چا چې دوکه کړو وي دا زموږ نه دی. بهرحال سړیو ته وي ده کې خدا عیب دی دی ګورې چغل خور دی ای به مړه وي داسې صفت نه دی راوستی دی عادت د انسان نه نه وځي. داسې بل یو واقعه م رایاده شو ټیل مختصر دی بیا به یې چېته وکړو د یوې خبرې سره یو خبره را یادېږي. بهرحال دغې ښځې راغلې دی وي ته خبرې وي خبره درته کوم خو چاته به یې وی نه وي وایه وي ګورې خاوند ته به دې نه وي د هغه د راز خبره ده تا ته یې کوم څه ده وي خاوند دې بله ښځه کې خاوند دې را لګېدل دی بله ښځه کې وي ښه دا به دې زمانه څنګه وکړي ښځه ګرمه شوې ده کارېږي او چتېږي لګي ده ته وي دا بسې کېږي ما ته یو کس معلوم دی وی هغه تعویض کې او سختونه کې وی په هغه به دله تعویض وکړم وي ښه خو وی تعویض چې دی نو وی هغه به د هغه ستا د خاوند د ګیرې به دې ویښتو باندې کړي د دې ځای نه به وله ویښته کټ کې راوړې به په هغې به تعویض کړي وی دا خو اسانه خبره ده. د ده سره یې دا خبره کړې ده د ښځې سره هلته کتلې دی خاوند ته ولې ته خبرې وی ښځې خو د پسې د مرګ دغه رخ کړی دی وي که نن دی که سبا دی راځي به د پسې العلي به دې پرېږدي دي نه وي د راز خبره مې ته اورېدې ده خو ګورې ما ورته ونښې وي ښه دې کې چې شپه شوې ده خاوند هسې ځان اوده کړی دی ښځه راغلې ده کینچي یا چاړې راغستې ده چې خاوند لی به دې ځای باندې یخې ده خاوند خو رډي ورته راوچت شوې دی ډارې کې هغه ښځه چې دی هغه والې ده مړه کړې ده دې خو پوه شوې ده ډارې تللې د هغې جینۍ والا د کور پسې وی راشئ لورې ده له ووژله چې هغوی راغلي دي جو هغه خاوند یې له وژلی دی نو د چغلخورۍ د لاسه څومره نقصان وشو. د دې وجې نه قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا چې څوک درله راشي یو خبر درله راوړي فتبینوا د هغې مخکې ته وضاحت کوه د هغې تحقیق وکړه چې رورې دا خبره څنګه ده چا دله خبره راوړه تا له ورانې پیدا کړي تا کس سره به خپله میلاو شو رورې ما ته دا خبره را رسېدلې ده څنګه دا خبره هغه به تا مطمئن کړي. د دې وجې نه ورونو چې مرګ هره ټیم ځان ته یاد ساتو. زما چې کوم مقصودي خبرې وې هغه یو دا وه چې د وړو بولو د قطرو نه موږ ځان بچ کړو. نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي چې استنزهوا من البول د میچازو نه تاسو ځان وساتئ فإن عامة عذاب القبر منه ځکه عذاب قبر انسان ته د دې نه میلاویږي. چې د وړو بولو د قطرو نه ځان بچ کړو او دس وچو ښه په اطمینان سره بیا په اوبو سره خپله صفایي کړو شغلخوري نه کړو یو بل ته خبرې وړو راوړونه د مسلمانانو په منځ کې اتفاق پیدا کړو چا په منځ کې نقصان چرته پیدا نه کړو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.